د سليمان عليه السلام مجلس تبا اسرائیل علیہ السلام راته یو ورځ سليمان علیہ السلام سره یو کس ناستو. اسرائیل علیہ السلام مجلس تراغی ډېر ناشنا او په تعجب سره قتل او بیل تلا دا کوم کس چې سليمان علیہ السلام سره ناستو. سليمان علیہ السلام ته ویلي چې اے دا الله نبی دا څوک چې ما د ډېر په تعجب او په حیرانتیا سره قتل. نو سليمان علیہ السلام ورته ویل چې دا ملک الموت اسرائیل علیہ السلام. نو دې سړی ورته دا لکه چې زما مرګ پس راغلی. نو اے دا الله نبی ته هوا ته حکم وکړه چې مال دې سره یوسي د هندستان اطراف ته یوسي. دا الله جل شانه په کتاب قرآن کریم د خلک انکار کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات مبارک نه خلک انکار کوي. تر دې چې فرشتو د اسمان او د ځمکې چې څومره فرشتي دي الله جل شانه پیدا کړي، خو په دې دنیا کې داسې انسانان هم شته چې د هغې نه انکار کوي. تر دې چې د الله جل شانه د ذات نه ځینې کافران او مشرکان انکار کوي. او محترم مسلمانانو ورونو، مرګ داسې یو حقیقت دی چې دې نه هیڅوک انکار نه کوي او نه انکار کولی شي. ځکه که یو انسان د مرګ نه انکار وکړي او هغه د مخکې ماضي ته وګوري چې زمونږ نه مخکې خلک زمونږ پلار، زمونږ نیکه، زمونږ ورنیکه هغه څه شو، نو بیا دا انسان هم د مرګ نه انکار نشي کولی. نو مرګ داسې یو حقیقت ده چې دې نه هیڅوک په دنیا کې انکار نشي کولی. الله جل شانه په قرآن کریم کې فرمایي کل نفس ذائقة الموت. هر ذی روح چې هغه کې ما روح اچولی، هغه کې ما ساه اچولی، دته به مرګ خامخا راځي. خو بیا الحمدلله چې مسلمان یو او الله مسلمانان پیدا کړي یو، دا الله جل شانه ډېر لوی نعمت ده. ځکه الموت تحفة المؤمن، دا مرګ خو چې کوم ده دا د مؤمن دپاره تحفه ده. مرګ د مؤمن دپاره تحفه ده. دا دنیا ډېره فاني دنیا ده. دا دنیا له هیڅ چا سره وفا نه ده کړې او نه به له چا سره وفا وکړي. ځکه د آدم علیه السلام نه واخله تر نن ورځې پورې په اربعو مخلوقات تیر شوي دي او په اربعو مخلوقات وفات شوي دي. نو دا د دې خبرې دلیل دی چې مرګ یو ورځ په موږ هم راتلونکی دی. مرګ داسې یو حقیقت ده چې دا هم په عالم راځي، هم په جاهل راځي، هم په غریب راځي او هم په مالدار راځي، هم په حکیمانو راځي، هم په طبيبانو راځي. تر دې چې په رسولانو باندې هم مرګ راغلی. نو د مرګ د حقیقت نه څوک سترګې نشي پټولی. او انسان ته څه پکار دي چې د مرګ دپاره تیاری وکړي. الدنیا مزرعة الآخرة، دا دنیا چې کوم ده دا د آخرت دپاره کرونده ده. ته به دلته کرل کوې، ته به دلته اعمال کوې، داسې اعمال ترسره کړه چې آخرت کې د هغې په لیدو سره ته خوشحاله سې. دلته کرونده وکړه، دلته کرل وکړه، دلته پټی زرغون کړه په نیکو اعمالو باندې، آخرت کې به بیا هلته ریبې. که ښه اعمال دي کرونده دې ښه کړې وه، میوه به یې ډېره بهترینه ومومې. که اعمال دې بد کړي وو، بد فصل دې پکې کرلی وو، نو هلته به چې کله ریبې او کټ کوې نو بد فصل به کټ کوې. نو ځکه حدیث کې فرمایي الدنیا مزرعة الآخرة، دا دنیا خو د آخرت دپاره یو مزرعت ده، یو کرونده ده، یو کیتیباړي ده، یو پټی ده، په دې کې به ته فصل کوې. هارون الرشید
ډېر لوی بادشاہ او عادل بادشاہ تیر شوی. اته مجلس ته اکثر بهلول دانا راته. بهلول دانا ډېر هوښیار حکیم تیر شوی. بهلول مجذوب هم ورته خلک ویلي او بهلول دانا باندې هم مشهور دی. دایبه د هارون رشید مجلس ته ډېر راته. هارون رشید هم دربارچانو ته اعلان کړی و چې هر کله دغه بزرګ راځي نو دی مه پازابوئ او زما مجلس ته یې نیغ راولئ. نو یو ورځ هارون رشید بادشاہ سره بهلول دانا ناستو. بهلول دانا ته هارون رشید بادشاہ امسا ورکړه. امسا او ورته ویلې چې په دنیا کې کوم کم عقل انسان درته ملاو شو دا امسا به هغه ته ورکړي. هارون رشید بادشاہ بهلول دانا سره ټوکې کولې. نو د هارون رشید مطلب هم دا و چې بهلول دانا سره ټوکې وکړي هغه پورې وخاندي. مطلب دا و چې ته کم عقل انسان د امسا مې ځکه تا ته درکړي. بهلول دانا امسا واخیسته او ځان سره یې کړه. ډېره موده تېره شوه. یو وخت خبر ورغی چې هارون رشید بادشاہ بیمار شوی ده، مریض شوی ده. بهلول دانا ورته راغی، پوښتنې ته راغی او پوښتنه دې کوي چې امیر المؤمنین څه شوي دي در باندې؟ نو امیر المؤمنین ورته وایي چې بهلوله ډېر په اوږد سفر باندې روان یم. مطلب مرض الوفات کې یم او په اوږد سفر باندې روان یم. نو بهلول دانا ورته وویلې چې مخکې د څه لښکر او فوج دا لېږلی. نو امیر المؤمنین هارون رشید بادشاہ ورته وویل چې بهلوله ته اوس هم هماغه مخکنۍ غوندې ټوکې ټکالې کوي. هلته خو څوک فوجونه او لښکرې نه لېږي. ګوره امیر المؤمنین ته په دنیا کې چې کله د مرض نه مخکې یو چېرته په سفر باندې تلې نو تا د 2-3 ورځو سفر دپاره د یو میاشتې تیاری نیوه او یو میاشت به دې تیاری کوه. لښکرې به دې تیاری کړې، ساز سامان به دې تیاروه او بیا به سفر باندې وتې. او چې په دې دومره اوږد سفر باندې روان وې تا هېڅ تیاری نه ده کړی. هارون رشید بادشاہ پوه شو چې اوهو بهلوله ډېره صحیح خبره دې وکړه. یقینا دا سفر خو ډېر اوږد ده او ما هېڅ تیاری نه ده کړی. یقینا د دغه سفر دپاره تیاری پکار ده خو ما هېڅ تیاری نه ده کړی. نو محترم مسلمانانو ورونو، مرګ دا حقیقت ده، دا راځي په هر چا باندې راځي. او کامیابه او هوښیار انسان هغه ده چې د مرګ دپاره تیاری وکړي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه فرمایي؟ الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. په تاسو کې عقلمند انسان هغه ده چې هغه خپل نفس کنټرول کړ، خپل نفس د دنیا د خواهشاتو نه کنټرول کړ، د دنیا د لذاتو او د ګناهونو نه ځان بچ وساته. وعمل لما بعد الموت، او داسې عمل د مرګ نه پس وکړ چې دا عمل به د مرګ نه پس په کار راځي. نیک اعمال یې ترسره کړ. دغه انسان هوښیار انسان دی. والعاجز من اتبع نفسه هوا، او بیوقوف او کمکل انسان هغه ده چې د نفس ورته څه وویلې هغې پسې روان شو. نفس سره مقابله ونه کړه، نفس سره مجاهده ونه کړه، نفس یې کنټرول نه کړ. ګوره زمونږ دو دښمنان دي، دوه، یو شیطان او یو د خپل نفس. شیطان زمونږ واضح دشمن ده. ان الشیطان لکم عدو مبین. الله فرمایي دا د تاسو واضح دشمن ده.
ته د چالاکي او دا غنه د الله په فضل او په کرم باندې ځان ساتي او بل زمونږ دشمن چې کوم دا نفس دا نفس چې دا ته الله ته متوجي نه کړ دا بیا ته خپل ځان طرف ته متوجي کوي به هغه لو به در باندې کوي چې دستا ګمان کې به هم دی گمراه کوي دي دا الله د لارې نه دی اړي د شیطان طرف ته دی اړي پیغمبر علیہ السلام فرمایي والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله کما کله بیوقوف انسان هغه چې هغه د خپل نفس تابعداري وکړه د خپل نفس خبره ومنله د الله خبره نه اشاره وګرځوله نو عزت مندو كل نفس ذائقة الموت مرګ د مرګ د مزه د هر زیرو شی بلا مزه سکی وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار بس تاسو په هغه صورت کې کامیاب ګرځئ چې د جهنم نه خلاص شوي او ادخل الجنه فقد فاز جنت ته داخل شي بس کامیابی پیدا کړه وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور د دنیا د ژوند د هسې یو دوکه متاع ذکر کړی متاع مفسرین لیکي الله جل شانه په دې قران کریم کې بار بار فرمایي وما الحیات الدنیا الا متاع وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور دا د دنیا د ژوند دا یو متاع ده د متاع ترجمه مفسرین کوي چې دا متاع هغه کپڑے ته وایي هغه کپڑے ته چې زنانه چې کله تنور بلې او تنور لږ ګرم شي نو بیا په کې دا کپڑا وایي چې دا تنور صفا شي پر روټي باندې هغه ونه لګيږي نو دغه کپڑے ترجمه علما په متاع سره کوي چې د دنیا مثال په دغه متاع دا خو یو ګنده ټوټه ده خو د مسلمان لپاره د دنیا ژوند چې د الله په تابعداري باندې تیر کی ډېر قیمتي ژوند ده ځکه په دغه ژوند باندې زموږ آخرت برابرېږي چې په دغه ژوند کې دې د الله فرمان برداري وکړه او د پیغمبر علیه السلام په طریقه دې ژوند تیر کړ دغه ژوند بیا د ستاسو لپاره د آخرت قیمتي ژوند ده چې په دې ژوند سره وتا د الله جل شانو په آخرت کې ډېر لوی مقام درکړي د دې دنیا د ژوند مثال عیسی علیه السلام په یو مثال کې پیش کړی وای د دنیا د ژوند مثال داسې دی لکه یو ځنګل چې وي په دې ځنګل کې یو سړی د چې شاته ورپسې زمری روان ده او دای دې زمری نه منډه وایي چې کله دې زمری نه دای منډه کی مخې ته ورته یو کند راشي نو دای انسان وایي چې د زمری نه د بچ کېدو لپاره په دې کندې ته ټوپ کما او د زمری نه به بچ شم خو چې کندې ته کله وګوري په دې کند کې یو لوی اژدها پرته وي نو دی وګوري چې شاته راپسې زمری ده او مخکې مې کند ده او په کند کې اژدها ده نو چې دې کندې په دې سنډه کې داخل ته یو ونه ولاړه وي په دې ونه کې د ونې د بیخ د جړو باندې دوه مګي لګیا دي چې یو توره مګه ده یو سپینه مګه ده چې دا د دې ونې د جلد خوري دا ونه کټ کوي نو دی دې ونې ته وروخیږي دې ونې ته چې وروخیږي چې ګوري د دې ونې په دې مینس کې دغلطه د ګبینو جا د شاتو د مچیو جاره د ګبین ده دا انسان د دې زمرینا د دې اژدهانه د بچ کېدو د پاره دی ولې ته جوړیږي نو الته په دې شاتو په دې ګبین باندې مصروف شي د زمری د یاره بلزره نه وځي د اژدها د یاره بلزره نه وځي او د توري او سپینې مګي خیال بلزه نه وځي او د شاتو د دې ګبین په لذات باندې مشغول شي نو هغه شات خوري تر دې پورې چې دا دوه مګي چې کومې لګیاوي د دې ورې په دې جړو باندې هغه ونه چې کوم دا کټ کی چې ونې دا جړې کله کټ کی دا ونه وګرځيږي دا سړی تر او وګرځيږي او دې کندې ته پریوزي
چې دې کندې په دې سر باندې را پریوزي نو هلته زمری ورته ولاړي دا زمری دا سړی وشلوي او دې کندې ته غوځار کي هلته بیا اژدها پرې لګیا اوسي نو عزتمندو دا ښه مثال د دنیا ده دا دنیا یو ځنګل د ځنګل دا زمری چې موږ پسې راخطا دا مرګ د مرګ په دې ځنګل کې چې دې سړي پسې دا زمری شاته منډې وهي دا مرګ د موت دا به خامخا موږ ته راځي دغه کنده دا قبر د قبر او دغه دوه مږي چې دي تور او سپینه دا شپه او ورځ ده چې زما او د ستا عمر کټکۍ لګیا ده زما او د ستا د عمر په کټکېدو باندې لګیا ده یو ورځ به داسې شي چې دا زمونږ شپه او ورځ وخت به پوره شي او بیا به دې قبر ته ورځو هلته کې هغه شات او ډبي د دنیا د ژوند هغه لذات دي د دنیا د ژوند هغه خواهشات دي چې مونږ په هغې کې مصروف شو او مرګ را باندې راغی آخرت ته او مرګ ته او قبر ته دې ته مو سوچ او فکر نشته ان تر دې پورې چې هغه شات او ګبینو کې لګیا یو د دنیا په مشغولتیاو کې د دنیا په مصروفتیاو کې لګیا یو ان تر دې چې مرګ را پورې راغی بیا موږ ته موقع په لاس راغله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون هر قوم د ډلې لپاره یو اجل یو نیټه مقرر ده هر کله چې دا نیټه در باندې راغله یو منټ هم اخوا دې باندې شي کېدلی نه به د توبې توفیقي نه به د مونځ توفیقي نه به د استغفار توفیقي نه به د جومات ته د راتګ توفیقي مرګ به خامخا راځي چې په کوم ځای کې درته مقرر وي هغه ځای ته به د الله یو ضرورت پیدا کړي هلته به ورشي هلته به درته الله ساه واخلي د سلیمان علیه السلام مجلس ته به اسرائیل علیه السلام راته یو ورځ سلیمان علیه السلام سره یو کس ناست و اسرائیل علیه السلام مجلس ته راغی ډېر ناشنا او په تعجب سره یې کتل او بیرته لاړ دا کوم کس چې سلیمان علیه السلام سره ناست و سلیمان علیه السلام ته وویلې چې اے د الله نبی دا څوک چې ما ته ډېر په تعجب او په حیرانتیا سره کتل نو سلیمان علیه السلام ورته ویل چې دا خو ملک الموت عزرائیل علیه السلام نو دې سړي ورته ویل دا لکه چې زما مرګ پسې راغلی نو اے د الله نبی ته هوا ته حکم وکړه چې ما له دې سره یوسي د هندوستان اطرافو ته مې یوسي د هندوستان شاړو ته مې یوسي نو سلیمان علیه السلام خدا سے بادشاہ تیر شوی چې جنات او هوا او مرغان ټول د هغه د سلطنت لاندې دي نو هوا ته حکم وکړ چې دا سړی په شام کې و چې دا سړی د شام نه د هندوستان اطراف ته یوسي نو هوا دا سړی د هندوستان اطراف ته یوړ څه وخت پس اسرائیل علیه السلام بیا د سلیمان علیه السلام مجلس ته راغی سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل چې اے اسرائیل یو ورځ ته راغلی او ما سره یو کس ناست و تا ډېر په تعجب او په حیرانتیا سره ورته کتل څه معامله وه اسرائیل علیه السلام ورته وویل اے د الله نبی تا سره چې دا کوم کس ناست و د ده روح حکم ما ته الله جل شانه داسې کړی و چې دغه روح د هندوستان په اطرافو کې قبض کا او وخت هم ډیر کم و او دا سړی تا سره په شام کې ناست و نو ما ځکه په حیرانتیا سره ورته کتل چې دغه روح د اخیستلو حکم ما ته په د هندوستان په اطرافو کې شوی او دا سړی تا سره په شام کې ناسته یا الله دا څنګه چل نو الله جل شانه دستا په ذریعہ باندې هوا ته حکم وکړ سړی هندوستان اطراف ته ورسول
چې هلته زه ورسېدم سړی مخکې نه موجود و نو هلته مې ترې نه روح واخیسته. نو عزتمندو چې په کوم ځای کې دی وخت لیکلی وي او وخت پوره شي بیا د هیڅ شي منع نشته، بیا هیڅ شی د مرګ نشي منع کوی. که مرګ په حکیمتوب باندې منع کېدی لقمان حکیم سے بژوندی وی، که مرګ د حکومت په دبدبې سره منع کېدی فرعون به نه و مړ شوی، که مرګ په پیغمبرۍ سره منع کېدی زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم به نه وی مړ. مرګ داسې یو حقیقت دی چې په هر وخت کې په څه ټیم چې وخت دې پوره شه الله جل شانه وخت ته مقرر کړی درته راځي به. او انسانه د ستا دپاره به نصیحت څه شی وي؟ د ستا دپاره دا نصیحت ته ده. داود علیه السلام چې کله د مرګ وخت را نږدې شه اسرائیل علیه السلام ورته راغی. داود علیه السلام ډېر غیرتي پیغمبر او پیغمبران ټول غیرتي وي. داود علیه السلام دروازې چې کله بهر وته د ټول کور دروازې به بندې کړې نو دی د کور نه بهر اسرائیل علیه السلام کور ته رادن نشه. ښځې چې وکتل چې زموږ کور کې سړی دی نو ډېره ویرېده که چېرته داود علیه السلام خبر شو نو زموږ به ډېره رسوایي او بېعزتي وشي. نو په دې ټیم کې داود علیه السلام کور ته رادن نشه. نو داود علیه السلام ترې پوښتنه وکړه چې من انت څوک یې ته؟ نو دی ورته وایي زه هغه څوک یم چې ما څوک له یو ځینه هم نشي منع کولی، ما نه بادشاهان له خپلو محلاتو نه منع کولی شي او نه مې دا غټې بنګلې له دې نه منع کولی شي چې زه دې ته داخل شم. داود علیه السلام پوه شه چې مرحبا بکم، مرحبا یې ورته وویلې چې ته خو ملک الموت یې. داود علیه السلام ورته وایي چې ما خو تیاری نه ده کړی. نو ملک الموت ورته وایي د ستا هغه ملګری څه شه، د ستا هغه ګاونډي څه شه؟ وایي وفات شه، بله هم وفات شه. وایي دغه د ستا لپاره نصیحت ده که چې په دې پوه شوئ مسلمانانو، چې په دې پوه شوئ چې دا فلانکی مري نو بس په دې پوه شه چې ته هم مري. دا ستا لپاره نصیحت ده. کفا بالموت واعظا، بس مرګ بهترین واعظ ده او نصیحت ده. مرګ راځي په هر حال راځي. موږ او تاسو ته پکار دي چې د مرګ لپاره تیاری ونیسو. دا د دنیا ژوند دا مختصر ده، دا یو شی انسان له ځان سره نشي وړی سوا د نیکو اعمالو نه. ځکه حدیث شریف کې راځي اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث. انسان چې کله وفات شي ټول عملونه منقطع شي، صرف درې عمله دته ورځي. یو دا چې د په ژوند کې داسې نیک بچی پرې کوي او هغه نیک اعمال کوي دا به د مړي ته په دې قبر کې راحت ورکوي او ثواب به ورسېږي. صدقه جاریه او بل صدقه جاریه په لاره کې یو پمپ وهلی، یو مدرسې جوړه کړې، یو جماعت جوړ کړی، طالبانو دغه په مدرسه کې مرسته کوي، کتابونه ورته اخیستي دي، هغه کې سبق وایي، دی وفات ده دغه صدقه جاریه ثواب به ورسېږي. او علم ينتفع به، اسې عالم ده چې علم یې کړی خلکو ته درس ویلی، خلک هغه درس نه فایده اخلي، خلکو ته درس وایي، نور خلکو ته هغه نور د علم فایده به ته په قبر کې رسېږي. نو عزتمندو مسلمانانو ورونو مرګ مونږ ټول منو او داسې یو حقیقت ده چې هیڅوک ته انکار نشي کوی، ان تر دې پورې چې کافر هم ته انکار نشي کوی. چې څوک ته انکار نشي کوی نو بیا چې په دې باندې ټول راضي او چې مرګ راځي نو بیا نیک اعمال نه تاسو شي منی کوي. نو نیک اعمال ته ډېر زور ورکوي. او نن سبا خو چې دا پخوا به چې مرګ راته لږ څه ناڅاپه سړی بیمار شو، د توبې توفیق به ورته میلاو شو، لږ به یې خلکو نه بښنه وغوښته، لږ به یې معافي وغوښته. الموت یأتي بغتة،
د قیامت علامونه او علامات چې مرګ به اچانک راځي. الګا فلانکای به پروند تموک سره ناشتو نن چې خبر شو فلانکای مړ شو، سچل ورته وشو، هارت اٹیک ورته وشو، اکسیډنټ وشو، بلډ پریشر هاي شو. نو چې دا مسلې در باندې اچانک راسي نو توفیق ملاويږي، نه چانه د بخلو توفیق ملاويږي. نو هغه نه مخکې چې مرګ در باندې راځي خلکو د بخنه وکړي، الله نه بخنه وغواړي، خلکو سره خص سلوک وکړي، ګوانډي د نپازابي هغه نه بخنه وغواړي. ځکه الموت یاتی بغتة، مرګ اچانک راځي. د دنیا په دې نعمتونو باندې زوال راځي، دا ختميږي، دا یو شی انسان ته بقا نه کوي. نو عزتمند مسلمانانو ورونو له جماعت سره وابستګي جوړه کړئ، له دین سره وابستګي جوړه کړئ، له علماء او صلحاء سره وابستګي جوړه کړئ. دا به تاسو د پاره د مرګ په وخت کې، د مرګ نه بعد په قبر کې، د قبر نه بعد په محشر کې ان شاء الله د راحت سبب ګرځي. الله دې موږ ټول په داسې حال کې الله ته متوجي او الله سره ملاقات کی چې موږ نه الله رضا وي. الله دې موږ د وخت د ځنکدن کې دا کلمه نصیب کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اقول قولي هذا استغفر الله